ستا ګولۍ برداشت کړي دي 20 شپې مخکې زما ځوانانو د دې وطن دې لغلیانو ستا ګولۍ برداشت کړي چې پر غوث الله او پر صدر صادق د دهشتګردۍ فعالونه کړه زما د ځوانانو یې فعالونه په هفتو د احتجاج باوجود نه کاټېږي ستا تڼۍ نن دومره مقدسه ده چې ته په ګینټه کې د دهشتګردۍ فعالونه کوې بیا ته ولې پر لږ ټارګټ یې لوخ ټوله چمن دهشتګرد دی چې ټوله چمن دهشتګرد دی د ټوله چمن که ته چېرې 15 کسان بیا یې 15 لکه انسانان تیار دي چې جیل ولاړ او د ژوند په مرګ خوشحاله دي د مرګه څه دي هغه خلک بیریږي چې د ژوند د سره محبت یقینا د نن ورځې د دا پیښې په مناسبت به دومره خبره وکړو چې د 9 میاشتو څخه دا خلک پر دا روډ کښېنستلو داسې بغاره نه وه داسې چغه نه وه داسې وجز نه و چې دې جابر ریاست یې ونه کړي پرون نه یا د لا تېرې او تېر سرې دغه یوه فیصله کړې وه او دا ولس کړې وه دا نه دا خاص دا کمیټۍ کړې وه دا د ولس غوښتنه وه د کمیټۍ څه هم غوښتنه وه د پرلت څه هم غوښتنه وه چې زموږ په کور کې وړه نشته زموږ په کور کې بره نشته زموږ د بچیانو علاج نشته لهذا پولیو که ګرڅه ته ماوژنې ځای نه ورکړو بایکاټ ولس کړی و د ولس په خوله کمیټۍ دا اعلان کړی نن ټول ولس پر کورونه و قسم دې زما په الله ما نن خپل کار پرېښوی کور ته کښېنستم چې که چېرې د پولیو ټیم رالی په راوځې به په مدلل انداز به دا مجلس ورته ږدې چې وروره زموږ د کام د ټوله کام دا فیصله ده د 10 لکه چمن د آبادۍ دا فیصله ده چې موږ پولیو نه ورکوو چې زموږ روزګار دې موږ ته نه راکوي صدر صادق او غوث الله او د دوی په نګراني کې یو ټیم د دې دپاره ووتی چې خامخا داسې یو ناخوشګوارې پیښه رانیسي ځکه چې ریاست یا ډي سي وایي چې زه په زوره پولیو ورکوم او ولس وایي چې زه نه ورکوم نو لهذا دلته به درګذر کوې لیکن ډېره د افسوس خبره ده کابینې مذمت دی د ډي سي صاحب پریس کانفرنس چې دی وایي چې پر غوث الله او پر صدر صادق د دهشتګردۍ فعالونه کاږي ډېره د افسوس ډېره د شرم خبره ده او عجبه خبره ده ما ستا ګولۍ برداشت کړي دي 20 شپې مخکې زما ځوانانو د دې وطن دې لغلیانو ستا ګولۍ برداشت کړې او ستا تڼۍ نن شکېدلې ده زما د ځوانانو یې فعالونه په هفتو د احتجاج باوجود نه کاټېږي ستا تڼۍ نن دومره مقدسه ده چې ته په ګینټه کې د دهشتګردۍ فعالونه کاټې نو بیا خو د پولیو څه بایکاټ ټول ولس 10 لکه آبادۍ کړی دي بیا ته ولې 2 کسان ټارګټ یې بیا ته ولې پر لږ ټارګټ یې لوخ ټوله چمن دهشتګرد کلیک چې ټوله چمن دهشتګرد دی د ټوله چمن یې دې ورکوئ بچیانو ته پولیو ورکوئ یې نو بیا خو موږ ګډ دهشتګردان یو ته ولې 2 کسان ټارګټ یې لوخ معلومه ده چې ستا ارادې خطرناکې دي معلومه ده چې سبا ستا د نواب حیاز راتګ یې پر لته نه دی خوښ او موږ دا وطن پر وطن ستا دغه شیان محسوسه کړي دي چې دلته موږ نه څوک راځي تا د حالاتو خرابولو کوشش دی بل موږ یو خواست په ټوله کام ته کوو چې بېشکه ستا د قربانۍ څخه څوک انکار نشي کوی ته په یخ کې هم کښېنستلی په واوره کې هم کښېنستلی په لمر کې هم کښېنستلی خو نن پر پرلت حمله ده دا ځوانان دلته غوث الله دلته کمانډر ګوګۍ دلته صدر صادق دلته دا نور زموږ ملګري دا د دې د پلار د چا سره زیاتې جایګیر نه دي بند دوی خپل کاروبار پرېښی دي خپله زندګي یې پرېښې ده د امتیاز یې د مختلفو ادارو نه په ځان وړي دي په یوه واوله او په بله واله د کور د خواسه د قبیلې د خواسه د خاندان د خواسه هر یو پر غوږ ورپرېږدي چې څه یې کوې د 10 لکه انسانانو جنګ دي په مخ اخیستی دي او هغه 10 لکه انسانان هم تهمت درباندې وایي نو چې دی ستا دپاره دا قرباني کړي نو کامه باید په دومره اتفاق په دومره احتیاط په دومره رو پیمانه راووځي
چې دی دې ته دا ښکاره کوي چې د غوث الله یې کړی دی نه صدر صادق یې کړی دی که ته چیرې که ته چیرې پنځه کسان بیا 15 لکه انسانان تیار دي چې جیل ولاړ شي ټول چمن تیار دي زموږ سره ځو تیار یاست او موږ خواست کوو چې کله چا تکوانونه دي هر یو څه کښې وایي زه متاثر یم دکاندار وایي چې زما دکانداري نشته ریړۍ والا وایي چې زما سبزي نه خرڅېږي نو دا د کام پر لټ ستا دپاره ناست دی دې ځوانانو ستا دپاره قرباني ورکړې ده باید د دې ځوانانو د دې ملګرو سره وژه پر وژه ودرېږو او دا یوه خبره دي دا دې دلته ټول زورور واوري دا خلک چې اول راوتلي دي دې خپل ژوند صادق وم غوث الله وم بوجي وم دلته د پرنس محمد وم دا ټول ملګرو دې خپل ژوند خپل کام ته وربخښلی دي دې ناستو خلکو ته یې وربخښلی دي خپلې خور خپلې مور دې د وطن خاورې ته یې وربخښلی دي دا په پیارو نه بیریږي دا په دمکي نه بیریږي د دې خلکو ژوند دا په یوه طریقه او په بله طریقه دومرې ورتنګ کړي چې دا اوس تر دې ځای په جیل خوشحاله دي او د ژوند په مرګ خوشحاله دي د مرګه څه د هغه خلک بیریږي چې د ژوند د سرې محبت موجوده ریاست پاکستان زموږ او د مرګ زموږ او د ژوند په مابینځ کې هغه توپیر ختم کړی دي خو یو وارې بیا په آخر کې خواست د ټول وطن څه کوو دا مقدمه په 2 کسانو نه کېږي دا په 10 کسانو نه کېږي دا به ته هر ملګری دلته په ناسته دا ثابتوي چې موږ د دې ملګرو سره وژه پر وژه ولاړ یو کور مو ودان ډېره مننه